یولسم سوال دی چې آیا الله تعالی زموږ سره دی؟ جواب: الله تعالی د لیدو په اعتبار سره، د اورېدو په اعتبار سره او د علم په اعتبار سره زموږ سره دی. هیڅ یو څیز د الله د علم نه پټ نه دی. الله سبحانه و تعالی موږ ته ګوري، زموږ خبرې اوري، موږ د الله سبحانه و تعالی نه نشو پټېدی. قرآن کریم په سورۃ الطه کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته فرمایي: لا تخافا، تاسو دواړه مه یریږئ، انني معكما، یقینا زه تاسو دواړو سره یم، اسمع، تاسو هر خبره اورم، و ارى، تاسو ته ګورم. معلومه دا شو چې الله موږ ته ګوري، زمونږ هر خبره اوري. الله د علم په اعتبار سره زمونږ سره دی. هیڅ یو څیز د الله د علم نه پټ نه دی او نه پټېدی شي. نو الله سبحانه و تعالی د ذات په اعتبار سره د عرش د پاسه دی. پرون موږ ویل د علم په اعتبار سره الله موږ سره دی، هر ځای کې دی. هیڅ یو څیز د الله د علم نه نشي پټېدی. دا به زما او ستا عقیده. حدیث کې راځي د صحیح بخاری او د صحیح مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم. تاسو د داسې رب بندگی کوئ، داسې رب ته آواز کوئ، د داسې رب عبادت کوئ، سمیعا چې هغه ډېر اورېدونکی ذات دی. الله سبحانه و تعالی زموږ او ستاسو خبرې اوري، زموږ عبادات اوري. دا اسم د الله نه نشي پټېدی. قریبا ډېر نږدې ذات دی. وهو معکم، او هغه د تاسو سره دی. د علم په اعتبار سره د تاسو سره دی، د ذات په اعتبار سره الله سبحانه و تعالی د عرش د پاسه دی. دا به زما او ستا عقیده.